نن په دغه ویډیو کې هغه کم هیوادونه دي چې افغانانو ته بشردوستانه ویزې ورکوي او د آلمان هغه پروسه چې د کابل اف بروک په طریقه باندې ثبت نام کېده نو دغه پروسه په کومه مرحله کې قرار لري، چا ته به ویزې ورکول کیږي، دغه پروسه ولې بنده ده او څه وخت بیرته خلاصیږي او همدارنګه د کاناډا هیواد افغانانو ته کم ډول ویزې ورکوي او هر هغه چا چې په تیر حکومت کې وظیفه کړې وي او اوس مهال ژوند یې په خطر کې وي نو هغو ته یو لړ اعتماد وړ ویب سایټونه او همدارنګه ایمیل ادرسونه تاسو ته منشن کومه چې تاسو کولی شئ دغه ویب سایټونو ته ورشئ او همدارنګه دغه ایمیل ادرسونه چې تاسو ته زه منشن کوم نو دغه ایمیل ادرسونو سره تاسو تماس ونیسئ او خپل هغه کوم اسنادونه چې تاسو لرئ تاسو کولی شئ هغو سره شریک کړئ او خپل مشکلات تاسو هغو سره شریک کړئ نو هغوی تاسو سره کومک کوي. نو دغه ویب سایټونه او ایمیل ادرسونه زه دغه ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کوم نو تاسو کولی شئ چې د ویډیو د ډسکرپشن څخه تاسو واخلئ. اوس راځم دې ته چې هغه کم هیوادونه دي چې افغانانو ته بشردوستانه ویزې ورکوي چې د هغې له جملې څخه لومړی برازیل ده چې ډیر په اسانه طریقه باندې افغانانو ته بشردوستانه ویزې ورکوي چې ډیر خلکو ویزې واخیستلې هم نو اوس مهال دغه پروسه ولاړ ده خو کیدای شي دغه نوی کال ته دغه پروسه بیرته خلاص شي، احتمالات ډیر زیات دي. بل آلمان هیواد ده، کاناډا ده، امریکا ده. اوس راځم دې ته چې د آلمان هیواد کابل اف بروک په طریقه باندې چې خلکو ثبت نامونه کړي دي نو دغه پروسه ولې ځنډېدلې ده؟ کم چې دغه د بشردوستانه سازمانونه دي او همدارنګه د آلمان هیواد فدرالي دولت د دوی ترمنځ مشکلات راغلي دي چې هغه اصلي دلیل بعضې جالکاریانې او همدارنګه بعضې امنیتي مشکلات ښودل شوي نو همدې د خاطره دغه پروسه اوس مهال ځنډېدلې ده او هر هغه چا چې مخکې ثبت نامونه کړي دي هغه اډمیشن لیټر یې ورسره دي نو دغه پروسه داسې نه دي ویل شوي چې دغه پروسه دایمي ډول بند شوي خو دغه پروسه اوس لنډمهاله بند شوی دی خو دغه پروسه بیرته خلاصیږي نو هر هغه چا چې مخکې ثبت نامونه کړي دي اډمیشن لیټر یې ورسره دي نو په لومړۍ کټګوري کې هغه خلکو ته ویزې ورکول کیږي، بیا هغې نه وروسته هر هغه څوک چې په پینډینګ کې دي نو هغو ته به ویزې ورکوي او همدارنګه دغه پروسه بیرته خلاصیږي نو کم چې په کومه طریقه باندې چې مخکې ثبت نام کېده په همغه طریقه باندې تاسو کولی شئ دغه ویب سایټ ته ورشئ او دغه پروسه تاسو هم بیرته د سر نه خپل ځانونه راجستر کړئ. هر هغه څوک چې واجد شرایط وي هغوی ګوري نو هغوی بیرته پروسس کوي خو اوس مهال بنده پروسه خو پروسه بیرته خلاصیږي. او بل لازمه دې ته چې کاناډا هیواد کم ډول ویزې افغانانو ته ورکوي نو دلته په کاناډا کې چې اکثر مونږ ګورو دلته دغه انډین او همدارنګه دغه ایرانیان خلک دلته ډیر زیات دي چې اکثر دوی نه مونږ پوښتنه وکړو دوی اکثر په کاري ویزا او په سټډي ویزا باندې په دغه دوه ویزو باندې دوی راځي یعنی د کاناډا هیواد دغه دوه ډوله دغه ویزې چې دي دا ډیر زیات ریکوایرمنټ ته ضرورت نه لري نو یو لړ ریکوایرمنټ دی چې زه یقیني یم چې دغه ریکوایرمنټ افغانان هم کولی شي دغه ریکوایرمنټ پوره کړي. تاسو کولی شئ د سټډي په ویزا باندې او همدارنګه د ورک ویزا باندې تاسو دلته کاناډا ته تاسو راشئ ډیر په اسانه طریقه باندې نو دا چې هغه نورې طریقې هم شته چې سپانسرشپ طریقې دي، دعوتنامه طریقې دي، مکمل سټډي تحصیلي ویزا هر څه باره کې ما ویډیوګانې اپلوډ کړي دي چې دلته په ټیک ټاک کې موجود هم دي. همدارنګه تاسو کولی شئ د کاناډا هیواد بشردوستانه ویزې هم تاسو واخلئ او دا چې دغه بشردوستانه ویزا تاسو په کومه طریقه باندې تاسو باید واخلئ پروسه یې سره کم ده څوک واجد شرایط دی ورته دې په اړه مکمل زه یو بله ویډیوز جوړوم ځکه چې دا ویډیو ډیر زیات اوږدیږي چې په هغه ویډیو کې یوازې د کاناډا هیواد بشردوستانه ویزا په کومه طریقه باید تاسو اپلای وکړئ څوک واجد شرایط دی مکمل هغه هر څه تاسو ته په هغه ویډیو کې تشریح کوم نو هغه بیا به په همدغه ټیک ټاک کې تاسو اپلوډ کوم.